په جنوبي وزیرستان ونه کې د ضلعي انتظامیه لخوا کلي کچرې تابع کړې شوې وه چې پکې ډیپټي کمشنر امجد معراج نور یو شمېر د ضلعي انتظامیه نمایندې لاین ډپارټمنټ افسرانو ګډون کړی و. دې مهال ځایي غړو د سیمې یو شمېر ستونزې په ګوته کړې او د اوبو ذخیره کولو لپاره وړوکي ډمونه جوړول، په سکولونو کې د استادانو ډپټیانې یقیني کول، د غیر فعال هسپتالونو فعالولو او د 3 ورځې رسې د بند برېښنا د بیرته فعالولو غوښتنې سره نور یو شمېر شکایتونه وړاندې کړل. ډیپټي کمشنر جنوبي وزیرستان لاین ډپارټمنټ محکمې ته وینا وکړه او په موقع یې ځینې محکمې ته ستونزې حل کولو احکامات جاري کړل. ډي سي وویل چې خپلې ذمهدارۍ به ادا کوم، ستونزې یوازې هغه وخت حل کیږي چې دواړه لاسونه سره یوځای شي، بیا به سیمه پرمختګ کوي. د اوبو کچه ساتلو لپاره شاوخوا به په وانه کې 25 کوچني ډیمونه جوړولی شي. وحدت نیوز، نورعلي وزیر، جنوبي وزیرستان، وانه.